السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خویندو ورونو، ژوند او پکې ستونزې، د ستونزو سره بیا مزې، د خدای پاک نعمتونه دا ټول سره تړلي دي. که ستونزې نه وای، راحت به موږ څه پوه شوي وای، او که دردونه نه وای، په خفګانونه نه وای، په خوشحالیو به څه پوه شوي وای، او په روغ صحت به څه پوه شوي وای. که دوستان نه وای، په دښمنانو به څه پوه شوي وای، او که دښمنان نه وای، دوستان به هم څه پېژندلي وای. نو دا ټول شیان دي چې خدای پاک یو د بل سره تړلي دي. ژوند د ستونزو ډک دی، خو ټولې ازموینې دي، امتحانونه دي د خدای پاک لخوا نه. او څنګه چې دا ټول کائنات دی، خدای پاک انسان دپاره وجود ورکړی دی، او د هر څه ته امر کړی دی چې د انسان په خدمت کې وچلیږي. نو ستونزې به هم راځي، هغه به ګالو، خو په هیر مو نشي چې د ستونزو سره د خدای پاک نعمتونه رانه په هیر نشي، او د هغه ناشکري ونه کړو. ځکه چې انسان هیرېدونکی دی، ډېر زر هر څه هیروي. زرګونه نعمتونه وي، خو که یوه ستونزه راشي نو بیا د خدای پاک نه ګیلې کاندي، او وایي یا الله زه ده لیدلی یم چې په ستونزو کې دا ګیر کړی یم. نو دا زرګونه نعمتونه چې دي دا ته په هیر وي. دا دغه روغ ځان، صحت، دا خواړه، دا یخې او ګرمې اوبه، دا ښایسته هواګانې، دا مور و پلار، دا خویندې وروڼه، دا بال بچ، دا خپل خپلوان، دا نړۍ، دا ځمکې اسمانونه، دا ټول د خدای پاک له خوا نعمتونه دي. د دې به شکر کوو، او د رب العزت به حمد و ثنا کوو، او د دې کائنات په خدمت کوو، د انسانیت په خدمت کوو، تر څو الله راضي شي، او د الله عبادت وکړو، او تر څو موږ خپل مقصد ته ورسېږو. الله مو ښاد و آباد لره، لاره مو خطا نه کوي. السلام علیکم ورحمت الله.